بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ناظرینو، نن زمونږه د طالع د مشرانو علما کرامو سره حاضرۍ سعادت الحمدلله پاک نصیب کو. او دا سعادت چې کوم دی دا د جومات د نسبت سره دی. د جومات د نسبت سره داسې چې د دوی د جومات د ډیر وخت نه ډیر د تعمیر ډیر خسته حال دی. د هغې د جوړولو دپاره آغاز اراده مونږه ان شاء الله العزیز د نن نه وکړه. نو د دې سکرین په توسط سره مونږه ستاسو سره په دې ځای کې اوس مخاطب یو چې دا جومات ډېر غټ پیمایش چې کوم دی د دې واغستلی شو چې په یو طرف باندې 75 دی او په بل سایډ باندې 98 دی. نو ډېر غټ الهي جومات دی او چونکې ایریا ورته هم ډېره زیاته ده. د دې ځای جامع مسجد هم دی چې د دې سره مضافات هم دي، تالا او سورې آس پاس چې کوم دي دغه مضافات ورسره هم دي او د نمازیانو کثرت دی او خاص کر د جمعې مونځ پکې کېږي. نو دغه کمی چې کم دی د زید کمی چې کم دی نو هغه دوی محسوسوي. به هر حال نن موږ د هغې آغاز انشاءالله تعالی وکړو. د هغې پیمایش چې کم دی هغه واغستلی شو. د مولانا ذاکر الله صاحب په نګرانۍ کې به دا جومات جوړیږي. نو زه تاسو ټولو کتونکو ته درخواست کوم چې د مولانا صاحب سره تاسو رابطه وکړئ. د مولانا صاحب نمبر دی 0345 933 9357. په دې باندې د مولانا صاحب سره رابطه کوئ. خپل حسب استطاعت چې څومره ستاسو نه کېږي هغه خپله حصه پکې شامله کړئ چې دا د الله رب العزت کور دی، دا جوړ شي، آباد شي. چا چې په دنیا کې د الله کور آباد کو، په آخرت کې به الله رب العزت د هغوی لپاره جنتونه، ماڼۍ او نعمتونه، راحتونه، خوشحالۍ نصیب کړي انشاءالله تعالی. نو په دې کې به خو د ټولو نه اول بل چړ کې حصه به د طالع والا اخلي. دوی به خپل د کالو په شکل کې هم کوي انشاءالله تعالی او خپل مالی جانی قربانی هر قسمه به کوي انشاءالله تعالی. او کم باهر ناظرین چې زمون کم دي نو هغه به کوشش کوي چې د سریا د سیمټو د شګي د دغه بندوبست وکړي. نو په دې ځای سره زه ستاسو نه اجازت بخښنه غواړم. الله مو ښاد آباد خوشحاله را او دعا کوم چې دا جومات په خیر په عافیت په خوشحالۍ سره زر تر زره ښکلی او مضبوط جوړ شي انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم ملګرو، جاوید رحمان ما او څنګه چې تاسو دا ویډیو کته دا زموږ د کلي جومات دی او دې کې مشران هم راغلي او دې کې چې دی نو مولانا ذاکر الله صاحب هم دې کې شرکت وکړو او دی په دې نسبت باندې وکړو چې دا موږ د ډېر وخت نه دی اراده کړو چې موږ دا جومات په سپړو دا به دوباره موږ تعمیر کوو، دوباره به یې جوړو. ولې چې لکه دې کې اوس جومات لکه وړوکي په خلکو باندې لکه خلک په ډېر زیات راته الحمدلله لکه خلک ډېر زیات لکه مانځل راځي او خاص کر کې بیا د جمعې په ورځ باندې په هغې کې بیا ډېر زیات خلک راځي. لکه په هغې کې وایي چې لکه ځای به کم او خلکو ته به لکه تکلیفات ډېر زیات وو. نو اوس دا آغاز وشو د دغه جومات لکه اوس په دا نوی جوړېږي دوباره باندې او د مولي صاحب چې دی دا دغه کړلی چې څومره هم لکه زموږ سره کلیوال دي یا مطلب آس پاس څومره هم خلک دی نو هغه زموږ سره په دې کې برپور تعاون وکړي. ولې چې دا پیسې ضایع کېږي نه او دو دا دغه په دغه باندې هم دغه کو نو زه دا ما ته چا ویل نه دي خو دا زه خپل د طرف نه په دې دغه باندې دا زه ورکوم چې مطلب په دې حصه کې زم شامل شم. مطلب لکه د یو خیر کار دی، د نیکۍ کار دی. زه په سکرین باندې هم د مولي صاحب نمبر ورکوم. که څوک هم که کم ورور زموږ یار دوست دی ملګری چې دی که هغه صرف د الله د رضا لپاره ګوره داسې کار دی چې دې کې د چا څوک ښېګړه نه کوي، مطلب په چا باندې احسان نه کوي. که په دې کې تا 10 روپۍ ورکړي، که 20 روپۍ دې ورکړي، که هر څومره روپۍ تا په دې کې ورکړي نو هغه تا د الله په کور کې ورکړي او د الله د رضا لپاره دې ورکړي. سبا د قیامت پر ورځ باندې به دغه روپۍ چې دي دغه 10 روپۍ تا ورکړي، 20 روپۍ تا ورکړي، که هر څومره روپۍ تا ورکړي نو دا ستا وکرلی شوي. دې ته وایي صدقه جاریه. صدقه جاریه مطلب سره لکه تا چې یو خپل یو صدقه خپل یو نیکۍ ته جاري کړي په دنیا کې، خدا نه خواسته الله دې نه کړي که سبا ته مړم شي، سبا زه مړ شم نو موږ چې کومه صدقه جاریه کړي او موږ مطلب په جومات کې پیسې لګولي په هر ځای کې هغه او کوم هم صدقه جاریه مطلب ته هر ځای کې د نیکۍ کار کړی نو سبا که ته مړم شي او ستا ګناهونه ډېري نو کیدی شي چې خلکو ته په دنیا کې دغه شي نه پیدا رسي، ته په جومات کې څه میلاو شي، خلک په جومات کې لمونځ کوي د هغې ثواب ته میلاویږي، کیدی شي الله پاک تر هغې نه وبخي. دا ډېر غټ کار دی، مطلب لکه ډېر لوی کار دی. د صدقه جاریه چې دا ډېر غټ لوی نعمت دی د الله طرف نه، د الله د طرف نه د انسان لپاره چې ته یو صدقه جاریه وکړه خپلې
خپل نیکۍ جاری کا، خپل صدقه جاری کا. کېدای شي سبا ته مړ شي او هغه ستا بیا په کار راشي په قبر کې. نو مطلب انسان چې مړ شي نو نیکۍ او دا ختم شي، او ګناه او نیکي دواړه ختم شي، خپل حساب کتاب کېږي. خو چې تا کله صدقه جاریه په دنیا کې کړي نو الله پاک بیا ته هغه نیکۍ هغه ثواب ته بیا قبر ته رارسي، کېدای شي په دغه باندې ته وبخي. نو دغه ډېر ضروري پیغام مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ د ثواب په نیت باندې چې ټولو ملګرو ته ورسي او ټولو ملګرو ته دا پته ولګي که څوک هم مطلب په دې کې دغه خپل حصه اچول غواړي، که هر څومره د کېږي د خپل له وسه پورې خبره ده، که هر څومره د هغه نه کېږي په دې کې څه نه څه حصه میلاول غواړي، نو زه د مولانا ذاکر الله صاحب نمبر چې دغه په سکرین باندې ورکوم د هغه سره تاسو رابطه کولی شئ. خدای پامان.